ها بچکا اوس خلو چې دا ولمونه ورک شوي دي و مخکې به دا ولمونه چې ډېر وو په دا وجیرې به د ولمانو ډاکې وې نو برکاتونه وو ورسره هماغسې په دا ټول ملک یې ورسره برکات وو او ولما برکاتي شی دی پوه شوې خو مو نن خو چې سوچ پې وکړو چې دا ګرونې ورباندې راغلي دا تکلیفونه راغلي دا عزتونه ورک شول او ولمونه ورک شول پوه شوې هلو ښه یې جوړ یې ټیک ټاک الله دې مل شه روان یو ښځه صحیح شوه خو ګوره ټیکاله به م د مو سره یي ښه بلکل اوس هم خو چې دا خبره پې کړه په ولما پېرې بس ټیکاله به م د مو سره یي چر څه ولي ډېره مننه خوشحال شې ښه وړتیا ته راشه حاجي صاحب کښېنه دلته پاشي کې زور نه سودام به جوړوه ښه حاجي صاحب ولور شه ایسې عزیز مارکیټ لا و پکې تاریخ نمایلو که څوک دی روزانه خپل یې نوي روزانه غول ولایي خاص پا پوه شوې هغه ته به ووایې چې حاجي صاحب ولمونه روان دي و خپل یې چې هډوکی یې کې ډېر نه وي هډوکی یې کې مه روه پوه شوې ستا غوښه به ترې واخلې خپل یې چې اوس دې هم ډېرې نه وي ښه تاریخ لا ورشه ښه عزیز مارکیټ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر حاجي صاحب را لګل یم کنه چې پاستا خو خي اوس دم پکې نه ورډو کم پکې نه ولې غوخه مان چې روکه نه کا دې چې غوخه مان زروکا زه په پوښ باندې داخلو چې جرنیل غوړي مړه ته سازو مې کړې چې جرنیل مې غوړي مړه ونه نو چې منډه لیوانای خلو کا ونه اوس دا وړه ونه اډو کوي پاستا یې وړه لیوانای چیرته وو روغ رموج مو روغلې حاجي صاحب زه راغلم ته مې ویل کنه نو خاله رونه وړه پرې ورته مې ویل خاله رونه وړه ته به چې اډو کوي پکې نه او وزن پکې نه او پاستا روغا ها ودا به چې وخه مان روغا نو بیا انې کیوې کنه چې دا جرنیل غوړي نو بیا څه یې وکړلو نو جرنیل خو د کوس پوجي جرنیل نه غوړي لري تا یې لري تا